یادو ساتي که چانه والدین ناراضي پاسه ورشه مور پلار نه معافي غواړه مور پلار رضا کا که چا مور پلار خفه کړي دی حجونه کوي عمرې کوي سجدې کوي اذاونه کوي تبلیغونه کوي درسونه کوي عبادتونه کوي قسم بالله که ستا دی عبادت ته د جنت مستحق جوړ کې راشه ماله مخ تور کا والدین شریفین چې چا نه خفه د دې عذاب په دنیا کې دی حقوق الوالدین د مور پلار نافرمان علامه زاهبی ذکر کړي الکبائر کې الا انبئکم باکبر الکبائر الثلاث ادري غټ ګناهونه درته نه خیم الاول الاشراك بالله شرک کبیره ګناه ده او شرک او دویم نمبر حقوق الوالدین د مور پلار نافرمانی او دریم نمبر شهادت الزور او قول الزور مخکې یو تاریخ تیر شي 19 کم تاریخ ادا شهادت تاریخ کچھ سمجھتے ہو ګوره که دغه 19 تاریخ باندې د وټ په شکل کې چا شهادت کړي د چا په حق کې او د شهادت د دروغ نو کبیره ګناه کړي د 19 تاریخ باندې سمجھنے والے سمجھتے ہیں دا شهادت دا گواہی ستا د دروغ دا او که د رښتیا ده دیو جن والدین پلار تر ته سلام کوم ماما تم سلام کوم پلار ته نه رسیږي د پلار محور جوړ دی د حیا مرکز جوړ دی هر دور کې انقلاب ویل عالمان وګوره شاته د مور کردار دی حافظان وګوره د مور کردار دی مفتیان وګوره د مور کردار دی انبیاء وګوره د مور کردار دی صلحاء وګوره د مور کردار دی شاته مستقل یو تربیت ته آغا اسماعیل علیہ السلام چې قربانی ته تیار شو مور تربیت کړی د پلار پر رضا کې د رب رضا ده او پښتنو ووره صحیح حدیث ته خاتم الانبیاء فرمای د پلار پر رضا کې د رب رضا پلار ناراضه شو رب ناراضه